بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو به اکثر د خلکو د خولې نه یو محاوره اورېدلي چې اور سره لوبې مه کوئ. که زه تاسو ته ووایم چې بعضې خلک یا اکثر خلک په دې وجه باندې چې ته مکمل معلومات نه وي، هغوی اور سره څه چې دماکو سره لوبې کوي. او دا څنګه کیږي؟ مونږ اکثر کورونو کې او د کار په ځایونو کې مختلف قسمه ایندن یا فیول استعمالو، د پټرولو په شکل کې، د ډیزل په شکل کې، د ګیس په شکل کې، یا د کروډ آیل په شکل کې، او یا د خاورو او تیلو په شکل کې. کله هم چې دا فیول یا ایندن په غلطه طریقه باندې محفوظ کړی شي، سټور کړی شي، یا د یو ځای نه بل ځای ته د وړلو دوران کې په ټرک کې، په ټینکرو کې دې سره چې لږ هم د بې احتیاطۍ نه کار واخیستلی شي، نو دې کې اور هم لګېدی شي او دې کې د دماکې کېدو چانس هم ډېر زیات کېدی شي. نو کم خلک چې هم داسې کوي او بې احتیاطي کوي، هغوی ته پوره طور باندې پته نه وي، نو دا داسې ده لکه چې دوی اور سره لوبې کوي. زمونږ د نننی ویډیو ټاپک هم چې کوم دی، نو هغه د ایندن په محفوظه طریقه باندې سټوریج او د یو ځای نه بل ځای ته وړل دي. تاسو ته به یاد شي په احمدپور شرقیه پاکستان کې په 2017 کې یوه حادثه شوې وه، او د حادثې دونه خطرناکه نه وه، خو چې هغې نه پس بیا کومه حادثه یې دوران کې وشوه، نو هغه انتهایي زیاته خطرناکه وه. احمدپور شرقیه کې 2017 کې د ډیزلو یا د پټرولو یو ټینکر ټرک روانو او هغه ټرک واوړېدو. هغه ټرک چې کله واوړېدو، د هغې نه تیل لیک شو، توی شو تینه په روډ او په پټو کې، او ډرایور زیاته اندازه داسې چې ډرایور پای کې هغه ټایم مړ یا خوږ نه شو، خو بچ شو پکې. چې کله خلکو ولیده چې پټرولو ټینکر یا ټرک اورېدلی دی، نو ډېر زیات خلک هغې ته راغونډ شو، او چا په لاس کې بوتلې راواغستې، چا بالټي راواغسته، او هغه تیل یې را جمع کول. دې دوران کې 200 خلک تقریبا هلته ټینکر ته جوخت راغه، او په دې دوران کې په هغې کې اور لګېدو یا دماکه وشوه. هیڅ پته نه لګي چې د هغې دماکې یا د اور وجه څه وه. څوک وایي چې چا سرګټ ولګولو، څوک وایي چې چا لایټر آن کو، یا کېدای شي سره خواته یو ګاډی تیر شوی او دا ګاډي د انجن یا د لوګي د حرارت د وجې نه په هغې کې اور ولګېدو، بیا پکې دماکه وشوه، او الله پاک د هغه ټول خلک وبخي. پای کې تقریبا 200 کسان وفات او شهید شو. او دا صرف د پاکستان کیسه نه ده، هر ځای کې په ډېرو زیاتو ملکونو کې د تیل چې کوم سټوریج ټینکیاني، یا چې کله تیل یو ځای نه بل ځای ته وړلی کېږي ریل ګاډي په ذریعه، یا د ټرک په ذریعه، یا د پایپ لاین په ذریعه، نو په هغې کې دغه رنګ حادثې او دماکې شوي دي، او په هغې کې خلک وفات شوي دي. خو د ټولو نه عجیبه او حیرانېدو والا خبره دا ده چې دې ټولې دماکې چې کوم دی دا پریونټیبل دي. مطلب دا دی چې په لږ احتیاط سره د دې ټولو دماکو مخنیوی کېدی شو. ایندن یا فیول څه شی دی؟ ایندن یا فیول هر هغه څیز چې هغې ته اور لګي. مثلا ما تاسو ته مخکې وویل چې ډیزل، پټرول یا ګیس، د دې په ذریعه باندې موږ ډېر ښه کارونه کولی شو، ګاډي پې چلولی شو، جنریټر یې پې چلولی شو، خپل خوراک پې پخولی شو. خو چې کله هم دا د دې په سټوریج کې، د دې په محفوظ کېدو کې، د دې په ټینکیانو کې معمولي غوندې کې غلطي وشي، نو هغې کې د دې په وجه باندې همدغه ایندن د حادثې ذریعه جوړېدی شي، کې خلک وفات کېدی شي. نن زما د دې ویډیو مقصد دا دی چې موږ څه داسې بیسیک طریقې زده کړو چې موږ د دې د سیف هینډلنګ محفوظه طریقې باندې سټور کولو او د ټرانسپورټ کولو په طور طریقې باندې پوه شو، او د دغه رنګ حادثو مخنیوی وکړی شو. دا اور یا حادثه څنګه کیږي، یا دا دماکه څنګه کیږي، د دې ساينس ډیر زیات اسان دی، څه ګرانه خبره نه ده. کله هم چې تاسو فیول یا ایندن په یو ځای کې سټور کوئ، نو د هغې نه بخارات الوزي، د هغې نه ویپرز الوزي، او دې ویپرز سره چې کله هم یو شعله راشي، یا هاټ ورک یا سپارک راشي، نو په دې کې دماکه وشي. او تاسو اکثر خلک لیدلي چې تاسو کله د احتیاط خبره ورته وکړئ چې یاره دې شي سره احتیاط کوه، نو هغه هم دا وایي چې یار هېڅ نه کېږي، دا خو زه کلونو په دې طور طریقې باندې کار کوم. په کلونو باندې کې خو د حادثې هېڅ وخت معلوم نه وي.
حادثه اینی ټایم کېدی شي چې کله هم دا ویپرز هوا او سپارک ملو شي نو دا دماکه به وشي. بهر ملکونو کې د داسې حادثو د مخنیوي لپاره حکومتونو غټ ارګنایزیشنز جوړ کړي. مثلا NFPA نیشنل فایر پروټیکشن ایجنسی په امریکای کې یو اداره ده، دا رولز ریګولیشنز پرنټ کوي. د دې ډېر غټ رولز او سټینډرډز دي او دا سټینډرډز له نمونه ورکړي دي. نو هغوی سټینډرډ شایع کړي دي چې یاره تاسو به فیول یا ایندن څنګه په محفوظه طریقه باندې سټور کوئ او ټرانسپورټ کوئ. دغه رنګ اوشا بیا د امریکې یو اداره ده، هغوی تاسو ته دا هیلپ کوي چې یاره د کار په ځایونو کې یا په کورونو کې تاسو فیول څنګه محفوظه طریقه باندې استعمال کولی، سټور کولی او ټرانسپورټ کولی شئ. او دغه رنګ HECU کې په UK کې یو اداره ده. او د دې ټولو چې کوم رولز دي نو هغه تقریبا سیم دي. هغه څه دي چې همیشه ټیک کنټینر یا د فیول د سټوریج لپاره ټیک ټینکه یا لوښي استعمالوي، وینټیلیشن ساتي، مطلب دا دی دا په هوادار ځای کې ایږدئ او دې سره جوخ اګنیشن سورس یا مطلب دا دی داسې څه سوځېدو سرچینه یا غړومبنی لمبه سره جوخ ته مه ساتئ. دا لمبه د سګرټ شکل کې هم کیدی شي، د لایټر شکل کې، دا د انجن په شکل کې هم کیدی شي. لکه غړومبنی لمبې نه به دا فیول لرې ساتي. هارټ ورک هم دا کیدی شي او د ایمرجنسي لپاره ریډي اوسېدل پکار دي. اوس موږ راشو چې د دې اور او د دې دماکو نه به بچ کېږو څنګه. ټولو نه اول چې کوم رول دی هغه دا دی چې د ضرورت نه زیات تیل یا ګیس خپل د کار ځای کې یا په کور کې مه ساتئ. تیلو مثال تاسو داسې والی لکه چې فرش پای تاسو هله مطلب لکه سهار هماغه عمرالی څونه چې تاسو د ورځې ضرورت وي څونه چای پخوئ یا کیر پخوئ یا ماشومانو له به څونه ورکوئ. که زیات پای تاسو والی یا به تاسو ته خراب شي. که تاسو د ضرورت نه زیات فیول په خپل کور کې او د کار ځای کې سټور کوئ دا خرابیږي نه، خراب سمیل نه کوي، خو دې سره د دماکې خطره یا د اور خطره ډیره زیاتیږي. څونه چې تاسو سره فیول کمی دومره به تاسو محفوظ یې. دویمه چې کومه غټه کنټرول میجر دی هغه دا دی چې همیشه ټیک کنټینر یا د هغې د سټور کولو لپاره چې کومه ټینکۍ ده هغه استعمالوئ. ټیک څه مطلب چې هغه سرټیفاید وي. په دنیا په هر ملکونو کې چې تاسو په کم سیز کې پټرول یا ډیزل یا د خاورو تیل ایږدئ یا په کم سلنډر کې چې هم تاسو ګیس سټور کوئ نو د هغې د پاسه سرټیفاید سټیمپ وي. تاسو به د CNG ټینکۍ لیدلي اکثر یې په هغې باندې لیکلي چې دا سرټیفاید دي چې د انسپیکشن کله شوی دی او دا به ایکسپایر کیږي کله 2 کاله پس یا 3 کاله پس. هغه انسپیکشن یا سرټیفیکیشن کې صحیح دا ټینکۍ د ویلډډ جاینټس نه جوړې دي کې ویلډونه یې دي کې جوړونه یې دي باندې والز لګېدلي نو هغه چک کیږي چې یاره د دې دا جوړ چېرته زنګ خو نه دی والی، کمزوری شوی خو نه دی او هغې نه خو چېرته لیک کېدی نه شي. نو همیشه سرټیفاید ټینکۍ استعمالوي. بل یې د پاسه پریشر ریلیف والي. د څه مطلب که چې کله هم په دې سلنډرو کې یا ټینکو کې پریشر سیوا شي د ویپرز په بخارات د وجې نه نو هغه پریشر هغه سیفلی ریلیز کړي او تاسو د دماکې نه بچ کوي. یو دا ډېر زیات ضروري. دریم چې کوم خبره ده هغه دا ده چې همیشه لیک چک کوئ. لیک به څنګه چک کوئ چې کوم ځای کې هم تاسو ګیس استعمالوئ تاسو به د ټیر پنچر والا دکان لیدلی چې هغه اوبو کې شیمپو یوز کړي د زګ اوبه په ټیر باندې واچوي چې کوم ځای کې لیکي کوم ځای کې پنچر یې ته پته ولګي چې دې ځای نه هوا راوځي هلته کې بوړبوړکی راځي. نو دغه رنګ چې کوم د ګیس سیسټم دی که ټینکی ده که پیپ دی هوز دی هر شی چې دی هغه لیک دپاره چک کول دي. او دغه رنګ کم چې د پټرول یا د ډیزل ټینکی دی به لیک دپاره څنګه چک کوئ تاسو یې نه استعمالوئ. مثلا تاسو شپې استعمال نه که او هغه چې کوم دی یا 2 ورځې م استعمال نه که دې باوجود د هغې لیول ګورئ که هغې کوانټیټي کې مقدار کې کمی راغلی د استعمال نه کولو باوجود نو دې مطلب دا دی چې دا چېرته لیک دی او چې کله هم ګیس یا پټرول یا ډیزل لیک کېږي نو هغې نه پس هغې کې د اور یا د دماکې خطره سیوا کېږي نو ځان به د لیک نه ساتئ. دویم څلورم چې کوم غټ کنټرول میجر استعمالیږي نو هغه دی سیکنډري کنټینمنټ. مطلب دا دی چې کومې ټینکۍ هم مطلب پټرول یا ډیزل سیف کوي نو یو خو ټینکۍ د دې نه بهر یو بله ټینکۍ یا په 2 فارمه کې یو خو دا دی چې کومې ټینکۍ هم نن سبا د ډیزل یا پټرول لپاره جوړیږي هغه ډبل سکیني هغه سمپل
مطلب دا دی لکه یو ټینکی نه ټینکی کې دننه یو بله ټینکی نو که دننی لیک شي پټرول ته روزي نو بهر چې کومه ټینکی یې رانیولي. دې نه علاوه بند والز ورته هم وایي چې ټینکی تاسو چېرته ایښي نه ګیر چاپېره یې وړوکې غوندې دیوال والی چې یاره که مطلب لکه دې نه پټرول یا ډیزل لیک شي نو هغه به په دې دیوال کې دننه وي او خورېږي به نه. خلک سپل ټرې هم استعمالوي یا ډرپ ټرې هم استعمالوي. نو په دې ټولو څیزونو په مدد سره څه کېږي چې ستاسو لیک کنټین دي یا مطلب دا دی هغه لیک خورېږي نه. د دې مثال داسې دی لکه څنګه چې ماشومانو ته خلک ډایپرې اچوي چې هغه ټول ګند یې راغونډ کړي نو د دې سیکنډري کنټینمنټ دغه استعمال دی. بل پنځم چې کوم کنټرول میجر دی همیشه پټرول ډیزل یا د ګیس ټینکی په داسې ځای کې استعمال لګوئ چې کې انتهایی زیات وینټیلیشن وي په هغې کې هوا ډېره زیاته لګي. د ډېرې هوا فایده څه چې دې کوم فیومز یا په یو ځای کې کلیکټ کېږي نه او چې کله فیومز مقدار کمی ما مخکې په یو ویډیو کې تاسو ته د لوور ایکسپلوزیو لیمټ یا د اپر ایکسپلوزیو لیمټ ذکر کړی و نو چې کله د ایلیل نه د دې مقدار کمی د وینټیلیشن په وجه د په دې کې اور یا دماکې لګېدو خطره کموي. شپږم هر سیز باندې لیبل پکار دی چې تاسو په کم ټینکی کې پټرول یا ډیزل سټور کړي په کم کې اوبه سټور کړي کم کې ګیسي ای باندې ښکاره لیبل پکار دی. همیشه کله کله داسې غلطیانې کېږي چې خلک راشي یا وایي چې یاره د اوبو ټینکی دی د بل سیز ټینکی ده هغې سره یې خواته ویلډنګ یا څه بل څه شروع کړي او هغې کې دماکه وشي نو هارډ ورک د داسې څیزونه لرې اوسېدل پکار دي. یو بله طریقه هم استعمالیږي کلر کوډینګ د مختلفو فیولز دغه کېږي. تاسو به کتلي چې کله پټرول پمپ ته لاړ شي د ډیزلو چې کوم چې دی د نازل رنګ بل رنګي څه بلوي څه شینی څه ریډي د پټرول مختلفو قسمونو مختلف رنګونه دا کلر کوډینګ دي چې کوم خلک هلته کار کوي ته پته لګي چې یاره دا پیپ یا دا نوزل یا دا ټینکی د څه دپاره ده. او دې نه علاوه دی چې کوم تھریډز دي چې کومې چوړۍ وي د مختلفو پیپونو یا د والونو هغه هم بدلي. تاسو به لیدلي اکسی ایسیټایلین کټ چې کمیږي کې یو خواته اکسیجن سلنډر یو خوا ایسیټایلینی د دواړو تھریډز یا چوړۍ بدلي یا په پچ کې فرق کی او یا چې کوم دی تھریډز کې فرق کی یا چې کوم دی هغه رائټ هند لیفټ هند دی د هغې وجه صحیح چې د یو مطلب د اکسیجن ګیس پیپ چوړۍ بدلي د اکسیټایلین نه تاسو هغه یو بل کې الټه نشئ لګولی په غلطۍ کې. یو پکې دا یو سیز دی. یو چې کوم دی د ایمرجنسي کټ آف وال چې دی د فیولز د اور مړ کولو طریقې چې کوم مین خبره ده هغه دا چې کله دې باندې اور ولګي چې یو سړي ته د دې وال معلوم چې دا بندېږي کوم ځای نه. مثلا د ګیس په یو پیپ اور ولګي څو پورې چې تاسو د سلنډر نه یا د مین پایپ لاین نه د وال اړولی نه د ګیس فلو بنده کړي نه نو د دې اور نه بندېږي. نو یو سړي ته په ایمرجنسي کې پکار دی چې هر چاته وال معلوم چې دا بندېږي کوم ځای نه. او سپل کټس که مثلا تیل توی شي دا به واپس راغونډېږي څنګه فوم وغیره څیزونه یي هغې باندې چې کوم دی د تیل واپس راغونډېږي سپل کټس ورته وایي. دغه رنګ فوم یا ډرای پاوډر ایکسټینګویشرز پکار دي او ټرین پیپل پکار دي چې هغه څنګه مطلب لکه د اور به مړ کوي کوم چې د هغه ډېر زیات غټ سیسټم یي د فیول سټوریج فارمز یي نو یې کې د اور مړ کولو لپاره فایر ایکسټینګویشرز هم وي او هغې کې اټومیټیک ډیلوج سیسټم یي. ډیلوج تاسو داسې وګڼئ لکه سیلاب ریلا هغه دونه فوم راولي لکه سړی وي چې سیلاب راغودې دوه فایدې یو دا چې هغه اور لګېدلی نو هغه ځای هغه کول ډاون کي یخي کي او بل دا چې کوم کې تیل ډېر زیات غټ مقدار کې په فیول فارمز کې سټور وي نو هغه غټ مقدار کې په فوم راولي نو هغه اور مړ شي. یو قومي سطح باندې چې هم د پیلو ترانسپورټ کېږي نو هغه پایپونو باندې کېږي. زموږ اوس هم په پاکستان کې د آیل ټینکرو رواج دی چې د کراچۍ نه چتراله پورې دا په افغانستان کې پټرول ډیزل په دې ټینکرو کې وړلی کېږي. د دې په ځای کې پایپ لاینز خواره شي هغه افیشنټ هم دي محفوظ هم دي او د دې بار اور لګولو یا مطلب دا دی د پیسو خرچه پرې هم ډېره زیاته نه کېږي. بله لسمه چې کومه خبره دا ده چې د دې انسپیکشن که تاسو سره په کور کې ایل پی جي سلنډر وي آپ خپله انسپیکټ کوئ ګورئ چې زنګ نه وي ډنډ نه وي چېرته کوږ نه وي ایکسپایري ډیټ یې پې چې دا پې نه وي. فیول ټینک فارمز چې کوم دي هغې چې کوم دی خپل خلک روف سیلز والا چیک کوي وال والا چیک کوي گیجز وغیرہ والا چیک کوي
مطلب دا دی چې کله هم یو وړه مسله تاسو نوټس کوئ مسله حل کوئ په دې کې که تاسو مسله رو نه وي ستا نو مسله به تاسو پورې ځان را رسوي if you didn't look for problems will find you چې کوم غټ دغه دي د فیول فارمز دي چې کوم ډېر زیات ټینکۍ پرتي هغې کې فایر والز هم وي لکه منځ کې پکې دیوال والي د یو ټینکی او د بلې په منځ کې نو دغه وال ډېر زیات مضبوط وي او دې باندې دا د اور اثر د یو نه بلې ته نه پرېږدي نن سبا سمارټ ټینکس هم راغلي آی او ټي سینسرز انټرنیټ آف تھنګز سینسرز دي نو چې کله هم یو ټینکی لیک شي یا مطلب دا دی کې لیول کم شي یا څه بل څه وشي نو دا آی او ټي سینسرز تاسو ته موبایل ته میسیجز را لیږي تاسو ته په موبایل باندې میسیج راشي چې یاره پلاني ځای کې ټینکی لیک ده ان کیس آف لیک یا ایمرجنسي نن سبا د ډرونز استعمال زیات دی کیمرې پکې لګېدلي بجای د دې نه چې خلک هلته ولګي او د هغوی زندګي خطرې کې واچوئ نو په ډرونز باندې کېدای شي داسې کیمرې راغلي چې هغه لرې نه لګېدلي او ګیس چې کله لیک کېږي نو هغه هغې کې ښکاري مختلف قسمه کیمرې د ګیس لیک پکې ښکاري یا تاسو ته میسج راولېږي چې یاره ستاسو پایپ یا ټینکی نه لیک کېږي او نن سبا نور هم ښې ټینکی راغلي دي کاربن فایبر ټینکی ډبل وال دي څنګه چې ما مخکې ذکر وکړو اټومیټک شټ آف والز وي چې کله مطلب لږه وال ته پته ولګي چې لیک دی یا ایکسپلوژن دی نو هغه د انسان ته راوړولو یا د بندولو ضرورت نه وي هغه چې کوم دی په خپله باندې شټ آف شي نو اخري غټ چې کوم سبق دی هغه دا دی چې هره حادثه هغه د هغې مخنیوی کیدی شي سمپل طریقه ده کوم رولز دی د هغې قدر کوئ احترام کوئ ریسپیکټ د رولز ریسپیکټ د لایف ریسپیکټ انرژي د انرژۍ د فیول او د رولز ریسپیکټ کوئ تاسو به انشاءالله محفوظ یې خدای کار دا یو د ټرک ډرایوري پټرول یا ډیزل وړي یا څوک په پټرول پمپ کې کار کوي یا که څوک کچن دپاره فیول سټور کوي دا حادثه هر چا سره کیدی شي الله دې نه کي او هر څوک د دې حادثې نه ځان هم بچ کولی شي سمپل طریقه دا ده چې د رولز فالو کوئ نو د دې فیول مثال د ببرشیر دی ببرشیر نه ځان لرې ساتئ د هغې عزت کوئ احتیاط ورسره کوئ نو هغې نه به تاسو محفوظ یئ که خدای مکه تنګوئ یې اګنور کوئ یې کیرلیسلی مطلب دا دی نظر انداز کوئ یې کیرلیسلی طور باندې نو انسان ته بیا د اسانې په ځای په ګرانه طریقه باندې پته ولګي چې دې ته دماغه خیز مواد ولې وایي دې ته فلیمیبل میټیریل ولې وایي الله پاک دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي الله پاک اصلي حفاظت کولو والا دی د سیفټي باره کې نور ویډیوز به تاسو ته په دې چینل میلو شي او انشاءالله ډېر زر به په دې باندې چینل باندې موږ سلمه ویډیو د سیفټي باره کې شیر کوو او نه پس به کوشش کوو چې یو څو ویډیوز د کتابونو د ریویو باره کې هم راولو څنګه چې موږ مخکې ویلي دي دا چینل خپل ملګرو سره فیملی سره لایک شیر سبسکرایب کړي چې یو زندگی هم د دې ویډیوز په مدد سره بچ شي دا زموږ غټه کامیابي د لوی الله په امان السلام علیکم